عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د بادشاه او بادشاه نو یو ورځ کور ته راغی کور ته چې کور ته راغی که نه نو خپلو لورګانو ته یې سبق ورکو د قرآنو ورغی چې خپلو لورګانو ته کېناستو نو هغوی خپلې خولې په څادرونو پټې کړي دي خپلې خولې په څه پټې کړي په څادرونو یې پټې کړي دي نو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د خپلو لورګانو نه تپوس وکړو وی دا ولې دا خو څه چل کړی دی نو هغې ورته وی بابا وی نن په کور کې سالن نه و مونږ ډوډۍ د وږي سره خوړلې ده مونږ ډوډۍ د وږي سره خوړلې ده زمونږ د خولو نه بوی ځي نو چې کله ته مونږ ته سبق وایي تا ته به تکلیف میلاویږي ځکه مونږ خپلې خولې پټې کړي دي عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله سر ښکته کو داسې ښه ساتو او اوښکې په دې ږیره باندې روانې شوې نو چې سر یې روچت کو وی زما لورګانو د دنیا ټولې خزانې زما په لاس کې دي د دنیا ټولې خزانې زما په لاس کې دي زه بادشاه یم بادشاه دا ټولې خزانې زما په واک کې دي خو لورګانو کو نن د بیت المال مال په تاسو باندې وخوروم که نه نو ځان بم جهنم ته غذار کما او تاسو بم جهنم ته غذارې کما او کو نن تاسو ډوډۍ د وږي سره وخوړله که نه نو زه بم جنت ته لاړ شم او تاسو بم جنت ته لاړې شئ اوس تاسو راته ووایئ تاسو څنګه خوښوئ لورګانو ته یې مونږ ته وږه منظور ده خو مونږ ته اور د جهنم منظور نه دی دا د زمانې بادشاه او د هغه لورګانې وي ښه دا د هغه لوڼه وي د هغه لورګانې وي یو ورځ د اختر ورځ وه کور ته راغې نو خپله لورې ونه لیدله چې لورې ونه لیدله د ښځې نه یې تپوس وکړو وی پلانکی ګور ماله د اختر مبارکۍ لم رانله نو ټبرې ورته په ژړا شوه وی څنګه ستا خواله راشي د هغې په بدن باندې داسې کپړې دي د هغې ته بدن ښکاري نو تاله څنګه راشي ستا خواله ستا مخې له نشي راتلی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا د مسلمانانو بادشاه تیر شوی دی ښه الله دې موږ ته داسې بادشاهان راکړي دا بادشاه و چې کله مړ کېده د 18 زامن و 18 زامن مخکې خلکو به ودونه ډېر کول 4 پورې ودونه به یې کول نو بچي به هم بیا ډېر وو 18 زامن یې وو نو په کټ فروت دی ځنکدن ټایم دی نو ځان ته یې بچي ګیر چاپېره ودرول ای زما بچو ای زما بچو دوه خبرې وي یوه خبره دا وه چې تاسو ته ما د بیت المال مال ډېر زیات درکړی وی ځان له مې لویه سرمایه جوړه کړې وې ځان له مې څه جوړه کړې وې ځان له مې لویه سرمایه جوړه کړې وې بینک بیلنس مې جوړ کړی وې نن زه مړ کېدم زما نه په میراث کې به تاسو ته ډېر شی مال پاتې شوی و خو زه به هم جهنم ته تلم او تاسو به هم جهنم ته تلئ یو آپشن دا و دویمه خبره ما سره دا وه چې تش لاس مې ځان پرېښی او په میراث کې تاسو ته هېڅ شی نه پرېږدم تش لاس د دنیا نه ځمه خو دا مې یقین دی چې الله به ما مبخي او الله به تاسو مبخي نو ما دا دویمه خبره غوره کړه او اوله خبره مې غوره نه کړه د دنیا نه ځم خو ګورې په میراث کې تاسو ته څه شی پرېږدم نه تش لاس ځم ځکه چې ځان هم د اور د جهنم نه بچ کوم او تاسو هم بچ کوم نو خفه کېږئ مه ګورې ما سره څه شی شته دی نه ښه الله علماء لیکلي دي د ده ترو د دې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه د ملک په دې خزانو باندې لکه زمونږ د بادشاهانو سینه ورچولې وه خپل زامنو له ډېر مال جمع کړی و نو چې کله عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وفات شو که نه د ده زامنو ته الله دومره مال ورکړو چې د هغې زمانې ارپتیانو د هغې زمانې او کم تره چې د بیت المال مال به یې خوړو په زامنو که نه وایي هغه زامن بیا خلکو لیدلي چې د مدینې منورې په کوڅو کې به یې سوال غوښتو خپلو بچو له حلاله روزي پیدا کوئ ښه حلاله روزي پیدا کوئ کم بچي چې حلاله روزي خوړلي ده که نه دا بچی به ستا دپاره سبب د پیدې ګرځي کم بچي باندې چې تا حرامه خوړلې ده دا سوال نه پیدا کېږي چې دا بچی تا ته د زړه سکون درکړي تا ته به په ژوند باندې عذاب جوړېږي په ژوند باندې چې کم بچي حرامه خوړلې وه تا ورله پیسې جمع کړي دي مال دې جمع کړی دی که نه په آخر وخت کې به هغه په دې انتظار چې دی به کله مړ کېږي ځکه د مال سره غداوت راځي څه شی سره راځي د مال سره عداوت دشمنی پیدا کېږي رور د رور دشمن ګرځي زوی د پلار دشمن ګرځي نو چې حرام مال دې ورله جمع کړی دی نو دا زوی به ستا دشمن ګرځي ستا د مرګ په انتظار به بیا نو هر ټایم خشیت الهي د الله یره په زړه کې دا ساتل پکار دی بیا به دې بچي مزې کوي او ته به هم په قبر کې مزې کوي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي الله تبارک وتعالی ته موږ ته نیک عمل او صالحان بادشاهان راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین